په پاکستان کې د وایرس او وبا له امله د مارچ تر 29مې یعنی د نن ورځې پورې د ناروغانو ټوله شمیره د 15 تنو نه هم اوښتې ده چې په دې کې 12 تنه مړه شوي دي. د بېلابېلو معلوماتو او رپورټونو له مخې چې په رسنیو باندې خپاره شوي دي تر دې مهاله یعنی د مارچ تر 29مې پورې په پنجاب کې 1550 په سند کې 489 په خیبر پښتونخوا کې 188 په بلوچستان کې 133 په ګلګت بلتستان کې 107 او د پاکستان تر ادارې لاندې کشمیر کې 2 تنه په دې ناروغۍ باندې اخته شوي دي. په همدې مهال کې د خیبر پښتونخوا حکومت د مارچ په 28مه د 3 ارب روپو یو پیکیج اعلان کړ چې د دې له مخې به د روغتیایي کارکونکو او غریبانو او زیانمنو کاروباریانو سره مرسته کوي. خو تر دې مهاله نه ده معلومه چې دا مرسته به کله شروع کیږي او کله به دغه خلکو سره مرسته کیږي. بلخوا د خیبر پښتونخوا د وزیر اعلی سلاکار اجمل وزیر د مارچ د 28مې په ماښام په یو خبري کانفرنس کې ویلي دي که څوک له کوم بهر ملک راغلي وي نو زر تر زره دی د وایرس د مخنیوي په لړ کې حکومت سره مرسته وکړي او ځان دې ځایي چارواکو ته په ګوته کړي. اجمل وزیر په خپلو خبرو کې ویلي دي چې 894 کسان یې د دغه وایرس او وبا د درلودلو په شک په بېلابېلو روغتونونو کې قرنطین کړي دي. د دغه وایرس او وبا د خورېدو د مخنیوي لپاره د بلوچستان حکومت د قیدیانو په سزا کې 4 میاشتې معافوالی راوستې ده یعنی معاف کړي دي. د یادولو وړ ده چې په افغانستان کې هم د دې وبا د مثبتو پیښو شمېر 114 کسانو ته رسېدلی دی. په تېرو 24 ساعتونو کې د کابل او هرات په لیبارټرو کې 112 مشکوکې پیښې څېړل شوي دي چې له دې جملې 7 مثبتې پیښې تایید شوي دي چې 6 په هرات او 1 پیښه په سرپل کې تایید شوې ده. د عامې روغتیا وزارت همداراز ویلي دي چې د دغه ناروغۍ له کبله په هرات او بلخ ولایتونو کې 3 تنه نور هم مړه شوي دي. نو دوستانو دا یو تازه خبر چې د دې وبا په اړه مو تاسو سره شریک کړ. که غواړئ چې د نړۍ او د سیمې له حالاتو مو خبر وساتو نو مهرباني وکړئ زموږ چینل خان کلیک همدا اوس سبسکرایب کړئ چې په آینده کې زموږ د هرې نوې راتلونکې ویډیو خبر تاسو ته درکړل شي. تر بلې ویډیو راته اجازه راکړئ. په خدای مو سپارم. د لوی الله په امان.